څومره خپل خپلوان په خپلو لاسونو باندې موږ قبر ته کوز کړي، څومره خواږه خواږه انسانان موږ قبر ته کوز کړي، څومره نږدې خپلوان الله اکبر هغه موږ قبر ته کوز کړي. چا به خپله مور قبر ته کوزه کړې، زړه غوښې کوزې کړي، او چا پلار کوز کړی دی قبر ته، او چا خپله ښځه د ژوند همیشه ملګري هغه یې راغستی دی قبر ته کوزه کړې ده. ناشنا وخت پرېشان زموږ د خپلوانو موږ یو ورځ کوزې قبر ته. دا مرګ چې راځي قبر له تونه مخکې دې ټیم کې یو سخته راځي چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ زنکدن، سکرات الموت. په روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مرګ د زنکدن دومره سخت دی لکه یو سړی چې 300 ګزاره په توره باندې وایي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي فلولا اذا بلغت الحلقوم، او کله چې وایي دا ساه راورسي مرۍ ته وانتم حینئذ تنظرون، او په هغه ټیم کې تاسو ټول ګورئ ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، او موږ ورته ښه نږدې والله وایي خو تاسو نه یې هغه ملائک کم چې ما درلېږلي د دې کس نه د ساه اخیستو دپاره. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. دا هغه ورځې ته یې تښتېدې، او کله چې دا سخته په انسان باندې راشي ناشنا کیفیت یې د هغه ناشنا حال. او په دې زنکدن کې هم د خلکو اقسام دي، بعض هغې دي چې آخره خاتمه په ایمان سره شي، او بعض هغې دي چې والعیاذ بالله آخره خاتمه په فسق او په فجور باندې شي. داسې کسان چې د مرګ په آخري د ژوند په آخري سلګو کې هغه دا وایي ما له سګرټ راوړئ، د مرګ په آخرنۍ سلګو کې هغه ډم او سندره یادوي، د مرګ په آخرنۍ سلګو کې د ژوند په آخرنۍ سلګو کې هغه وایي پټې او جیداد او پلانې او علانې، او بعض هغه دي چې هغه رب العالمین یادوي. ما ته یو ملګري دا خبره کوله پاکستان کې هغه وایي چې کله زما والده وفات کېده او زه ورسره سر ته ناست نو 2 خبرې ما ناشنا ولیدې. یوه هغې ته ما وایي چې په الله باندې ښه ګمان ساته، او یو مهربانه رب طرف ته روانه انشاءالله هغه به په تا باندې رحم کوي، او هغه به تا نه ضایع کوي. ښه ګمان ساته په دې وخت کې چې ته کوم ګمان ساتي الله به سره هغه شان کوي. وایي ما ته وایي چې زویه دغه دي ولاړ دي، یو دا ټکې دغه دي ولاړ دي، یعنې ملایک زه په خپلو سترګو وینم هغه دي راته ولاړ دي. دویم اخرنۍ خبره د دنیا نه چې د هغې شوې د هغه ده، وی کله چې مړه کېده وی ما ورته وایي چې مورو کلمه ووایه لا اله الا الله تلقین ولا ورکو. وی ما ته وی چې سلام قولا من رب رحیم، سلامتیا دی دا وینا ده د مهربانه بادشاه د طرف نه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وی کلا اذا بلغت التراق، او کله چې راورسي دا روح کوم ځای ته مرۍ ته وقیل من راق، او په دغه ټیم کې بیا د چغې خلک وایي راولي څوک دمګر راولي دم پې واچي، څوک وایي ډاکټر راولي چیږي کی، او څوک وایي پلانې هسپتال ته یې ویسو، څوک وایي امبولینس راولي، څوک څه وایي څوک څه وایي. رب العالمین څه وایي وظن انه الفراق. الله وایي دا خلک خو په دې خبرو باندې نښتي، خو دنه ته پوه شو که هغه ته پته لري چې دا جدایي وخت دی. دا خلک هسې لګیا دي، هغه ورته ګوري که تاسو لیدلی دا مړی زنکدن به تاسو لیدلی، دا مړی چې مړې سترګې تاوي راته وایي، یو ته ګوري بل ته ګوري، ویلی نه شي کنه دغه ورته وایي چې وخت ختم دی هسې ځان مه ستړی کوه. وظن انه الفراق. الله بیا څه وایي والتفت الساق بالساق. الله وایي پنډۍ د پنډۍ سره جوخته شي. سبحان الله زار شم د الله د خوږو خبرونه. والتفت الساق بالساق، د ډېرې سختې نه دا پنډۍ د پنډۍ سره لګي. او ما په خپل یو خوږ ملګری او زړه ته نږدې ملګری چې کله وفات شو ما لمبو، نو د هغه د پنډۍ د دې یو پنډۍ د بلې سره سمه مضبوطه وه، نو زه وم یو بل ملګری، نو موږ په زور د هغه د پنډۍ جدا کړه، نو د یوې خپې دا ګېټۍ په دې بلې خپې په دې هډوکي کې دننه تللې وه. دا ما په خپلو سترګو لیدلي. نو موږ بې زور وکړو چې دا خپله د دې بلې نه راکته کړو. نو کله چې دا خپه موږ را جدا کړه، نو د دې یوې خپې دا ګېټۍ دا کومه چې راوتي دا د بلې خپې په دې هډوکي کې ورننوتې وه. نو بس دا زړه زموږ په هغه ټیم کې داسې د مرۍ ته راغی چې په ده به څومره سخته تېره شوي چې ده د هډوکې په دې یو بل هډوکي کې ورننویستی. والتفت الساق بالساق، او پنډۍ د پنډۍ سره لګي.
او یو معنی دا سبحان الله دا کفن چې د دیم پندې دا کفن دی د دیم سری او پندې می د دې کفن د اخرنی ایسه چې کوي د پندې دی د اخرنی ایسه پندې دا لګي د انسان د پندې سره وی تړي لپاسې به کپڑا راوړي کې سوره ختمه والتفت الساق بالساق پندې د پندې سره ولګي یا الله ولي الى ربك يومئذ المساق الله خپل رب ته په سفر باندې وته ځکه پندې د پندې سره ولګي دا سفر دا موت باندې مرسي الله اکبر زمانه پندې وندي وبسر جفتی او سره هم جفتی سر دومره د پته نشي چې کله وکي او دا پته نشي چې بکم حال وکي او دا پته نشي چې باغ ټیم کې موږ په سبانه مصروف او سبق او سبق دوش پی ځان سره یاد ساته په ذهن کې یو شپه چې ته دې بچو سره تیرې ملګرو سره تیرې او سم خوشاله او پیسې کته پیسې بره دنیا می دومره وګټله دومره د پاتې شو کلی ته په پلانې ورځ زم په پلانې تاریخ زم پلانې ځکه مې زمکه واغسته هغه باندې به کور جوړو واده مې سبا دی او پروګرام بل سبا دی دا یو شپه ده دویمه شپه د مړو په منځ کې غلی به پروت دی ظاهري به غلی الله عالم چې په قبر کې بدن نسی دا به په ټیم بیا پته لګي سبحان الله دې خبرې ته ما سوچ کړی تاسو به هم سوچ کړئ ان شاء الله د دنیا دومره زر ختميږي دومره زر یو اعلان نو بل کوم حجومات کې اعلان کوي کنه الله مخ پلان عمل دی یو اعلان نه د مرګ د قبر پورې چې کوم سفر دی ا د ګنټې نم کمی الګه خوره پرواچو لرګي راوړه پلانې راوړه سلیپر راوړه الګه دسه دغه شات وینځه او چتی کا دی خو کا اخو کا قصه ختمه صبر وته کې دا ملکو صبر ته ضرورت نشي کوزوي قبر صبر وته کې دا عالمونه یک سړیو بیانونه وکول دینی بیانو پرې د کوزوي قبر ته صبر وته کې مجاهد دی قبر ته کوزوا صبر وته کې مالدار قبر ته کوزکا صبر وکړه وړ بچي به جاړي قبر ته کوزکا صبر وکړه خزه به جاړي قبر ته کوزکا صبر وکړه بوډۍ مور ته دروازه کې ولاړه ده چې جنازه راوته د سترګو نه اوخ کې روانې دي زما زوی چرته وړي صبر وکړه دې ته لکه قبر ته کوزو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مړ وشي اسرعوا بالجنازه دا جنازه زر زر وړي سبحان الله چې قبر لويسي یعنی دی خاور و چولو کې نه بیلچې ته ضرورت شتي نه کشې ته ضرورت شتي په دې موټو کې په دې چونګونو سره د قبر د په 100 منټه کې ډکې ناشنا خبره چې ماته واست کوم کوله غدا د دنیا دومره زر ختميږي دومره زر ختميږي چې ته څنګه مړ شوې کنه دا نوم د تم سوک نه علي دې دم چې سوچ کړي مړ شو مړ کم ذکر دی مړ مو پلانې سیب و سیب مې بلر کوم مړ کم ذکر هغه مړ وسته امر وباس د سیمو محترم سړی او مشر سړی او سپینګیره هغه شمړ را وباسو دا مړ قبر ته کوس کې دا مړ دغه زین راواله مړ دې زین کمل دې نوم خو ته وای کنه یار سدي تری نوم تیملا تلا بدی سوچ کی چې خزه وي او بچي وي او جیداد وي دا هر څه ختمي دا نوم د تم سوک نه پری سره نوم نه دام ته سوک نه پری